سړی بچی ورکې کرا دی ځنه یو خود د سړی سوی نه دی هغه تلو مې یار استا خجره ته سړی زیاتې بدې ردی و یار ته څنګه خزه ده یار خو زما زندگی تبا کړی دا کوستا خوخه نه دی خزینه دی خلاص کما دا بدله بوزما کویته بدله ورواچو مت ځان له بل واده کومړه غرق شو یا شو کو اوس پیوینه ورکې کړه خار تر گزاره کړم او دیو دې پاسه د خار بچیا تر دې سره څنګه تیرې ته به مال د باچا لور څنګه کې اغه د نیل کارت کلی کیسه ده په هغه کې د چپختیر لالا په نوم یو کس پاتې کیږي نه د یو مرګره د خار نه پته پسې ملاویدو طرف ته راشي په دې کلی کې یو دوه کسان ناست وي د هغو خوا ته راشي او تپوس ترې نه وکړي ماما جی دلته کې چپختیر لالا په کوم کلی کې پاتې کیږي تاسو ماته دغه کور وښایئ بچی دغه شاته کلی کې مخامخ دغه جی تاسو ډېره مهرباني بزرګانو چې تاسو ماته اډرس وښو دی روان شي د چپختیر لالا کور طرف ته مخامخ کور خو ته کسانو خولی دی ردی کور ته راشي او ځان سره لګیا وي وړه کې سوچ کوي چې آخر چپختیر په کور کې وي او کبر نه به وي دی دروازې له ټک ټک ورکړي ټک ټک چپختیر لالا چپختیر لالا کم ځای لکه څوک دا نه سړی بچی په دې ور دی داسې راښو دی لکه چې ستا د پلار ګنټي او دې بجاوې ټکه ټکه دې رخ کړلی ته نه سړی بچی ورکې کړه دی ځای نه یو خو ته د سړی سوی نه دی هغه چپختیر لالا کړی دی سړی سوی دی دماغ یې راله خراب کړ د بېروزګاره بچو چې ته ځان له کار روزګار وګوره یو خو دې سړی تنګه کړه مار سړی به پسې راځي ګوره چې څوک چا نه بې قرضې اخیستې ور سړی دی ور نه ټنګه ډنګې رخ کړی او ټنګه ډنګه ته به چې د پلار ډولکی دی دا لا څنګه ښځه ده یار دا خو عجیبه ښځه ده داسې ښځه خو ما په خپل ژوند کې نه ده لیدلې یاره دا خو څه په بل نمونه ښځه ده دا خو چپختیر لالا به وخت څنګه تېروي دی راشي په چپختیر پسې پټي ته چپختیر لالا ستاسو کور ته تللی وم یاره ستا ښځې راته څه ډېرې زیاتې بدې ردې وې یاره ته څنګه ښځه ده یار ته دا نشه سنبالوله چې دا د خولې نه دومره تیزه ده د غږ نه کوي یاره ته ولې غلی ناست یاره څه چل دی خیر خدای که نه خاموشه ناستې د دې ښځې دې څه بندوبست وکړه نه وله میلمه شتې نه وله کوربه شتې یاره څه پلار یې وکړه یار اکو بھائی زه څه وکړم زه خو ته په خپله ډېر زیات پریشانه یم زما لی څه بند نه راځي او دې ښځې خو زما زندګي تباه کړې ده زه اوس څه وکړم یاره کو ستا خوښه نه دی ښځې نه دی خلاص کمه دا بدله بوزمه کویته بدله ورواچومه ته ځان له بل واده کومړه غرق شویه دا در باندې څنګه ښځه اورېدل چې نه در میلمه پیژنې او نه کوربه یار ما له خو څه بند نه راځي که تاله راځي ته ورسره وکړسې چل زما خو په سمج کې نه راځي زما خو زندګي تباه کړه بس ته ترې خلاصې وس تی په ما پرېږده دی راشي د چپختیر لالا په ښځې پسې یت نه سړی بچیه ته ما وختې لږ سپک کړه چې ته بیا راغلې ما پسې زه ستا خاوند را لېږلی یم هغه دنیا خزانه ورته میلاو شو ده په کوی کې هغه وایي زما ښځه ځان سره راوله لکه ته رښتیا وې دروغ خو نه یې که دروغ دې وي په سینډل بدل حالات خراب کړم راشه مړې په خپله یې وګوره تا ته پته ولګي چې زه دروغ وایم که رښتیا که دروغ دې وي نه په دې کلي کې به دې پرېنږدم په دې طریقه سره دی د چپختیر لالا ښځه د ځان سره بوځي چې دا کوی ته ورواچومه او چپختیر لالا ته هم دمه کومه دی هغه کوی ته راولي ورته ووایي چې دغه هغه کوی دی دا کوی دی که نه بل خو نه دی او هم دغه کوی دی تی تماشه وکړه اوس بیا وینې ورکې که د ښار لور سپی وه خلاص مې کو تی ملګری مې تیم خلاص کو او خپله بدله مې تیم واغسته دې ته نه سړی بچي ته ګورئ دلته کې زه دښمنانو کوی ته راګوزاره کړم او دیو دې پاسه د خره بچیا دلته کې سړی وګوره چې ردې ځای نه وځو شابه زر کوه ټیم خراب نه کوي ګورئ ملګری ته خوشخبري ورکړه دلته کې ته لاسونه جوړاو کړئ چې یار داسې چل به شوی دې پسې راشي هلکه مبارک شه چپختیر لالا د مصیبت نه مې خلاص کې خوشحاله اوسه ارې وګډېږو راځئ چې وګډېږو مخکې بیا به خبرې بسته زم یار په مانه وخته کېږي ګاډی رانه ځي ورشه یار آباد اوسې ملګری دې وي او ستا به شانتې دې وي یار ستا غونته یو دوست کو چېرته ما پسې مخکې راغلی وی نو زه به د غم نه پخوا خلاص کړی وم دغه خبره وکړي او د کور طرف ته روان شي چې کور ته لاړ شم دا شپه خو به مې په خوشحالۍ نن تېره شي په دې کلي کې بزرګان ناست وي او دې د هغو خواته راشي دی ورته وایي باچیا ستا ملګری راغلی او موږ ورته ستا د کور پته وښوه او ستا کور طرف ته لاړ او ماما ما لیدلی دی زما ملګری راغلی او ما سره میلاو شو او هغه لاړو
تاسو ډېره مهرباني. دې ته دا ووایي او کور طرف ته پټ پټ راشي چې څوک مې ویننې دې کور ته ورننوځمه. ولې چې هسې نه چاته پته ولګي چې ته د خپل ښځې نه ځان خلاص کو. کور ته راشي ښه په کمرې ته په سکون. اوهو شکر دی یار، نن پهلي ځل زما په کور کې سکون دی. د دې نه مخکې خو زما په کور کې چېرته ما سکون نه دی لیدلی، خو چې اوده شمه دی اوده شي خو ته له ثابته شپه خوب نه ورځي. ابده شپه ده داسې تېرې کړې دی وایي چې یاره کو هر څنګه وه خو زما ښځه وه، کو بلا وه او کو هر څه و. که هغې به زما ته لږې بدې رتې ووایي کنځل به یې راته وکړل نو دا خوب خو په قلاره راغی. زما چې دا خپله ښځه واپس راولم، کو هر څنګه دی زما ښځه خو ده. دی راشي هلته کې کویت طرف ته، کویت کې جین ناستي ځان سره لګیایي. دې کویت کې زما ښځه خو زما ملګري غورځول ده. غرق شویه ستا ښځه ده، د هغې د وجې خو زه د کوی نه راووتم. هغه زما ښځه ده، زه هغې پسې راغلی یم، هغه د ځان سره واپس بوځم. غلی شه غرق شویه، زه به تاله د باچا لور وکړمه. د باچا لور ډېره ښایسته ده او ته دا بلا هېره کړه. د دې خو په لږ ساعت کې زما زندګي برباده کړه، نو ته د دې سره وخت څنګه تېرې؟ ته به ما له د باچا لور څنګه کې؟ هغه ته په ما پرېږده، زه پوه شه زما کار. ته اوس د دې ځای نه لاړ شه، د باچا محل ته به راشې، زه د هغه لور په خپله قبضه کې اخلم، ستا په کینه به زه لاړ شم. دی راشي د باچا محل ته، د باچا لور په خپل قبضه کې واخلي، دم درود پې ووایي. دا د یارې بېهوشه شي، به دا بېهوشه دی خوشحاله شي چې ځه ګیره مې کړه، اوس ګورم چې تا زما نه څوک خلاصوي. په دې کې د باچا لور اوده وي، د باچا باندې د دې دا اواز لګېدلی وي. دا خپل وزیر راولېږي چې ته ورشه په دې کمره کې چې د شهزادې ولې چغه وواله. وزیر چې راشي چې وګوري چې دا خو دیو دی، هغه د دغه ځای نه د یارې وتښتي. دا دیو ورته ووایي چېرته لاړې؟ په دې کې دا وزیر رامنډه کي، په باچا پسې راشي او ډېر پریشانه را روانې. د باچا خوا ته چې راورسي، باچا ته ټوله قصه وکړي چې د شهزادې په کمره کې داسې دیو راغلی. دا څه ویل که د شهزادې په کمره کې دیو راغلی، دا تا څه خبره کوې؟ دا پلار یې زر ورمنډه کړي چې زما د لور کمرې ته دیو راغلی. باچا خیال کوه ډېر غټ دی او ډېر خطرناک دی او ډېر وږی شوی دی، ګوره ودې نه خوري چېرته کې. خیال کوه باچا صاحب. باچا کمرې ته رامنډه کړي چې زما د لور په کمره کې دیو څه کوي. چې وګوري دیو ورته مخې ته د هوا نه راشي. باچا ودرېږي او باچا ته لکه دوشته ته څوک یې؟ تا ته پته را چې تو د چا سلطنت ته راغلی او د چا په لور دې قبضه کړله؟ غرق شویه، زه یو دیو یم او ستا لور زما خوښه شو ده. ودرېږه چې تا خو مخکې وخورم. غرق شویه چېرته منډې وښې داسې. باچا رامنډه کې وزیر صاحب په کلي کې اعلان وکړه چې چا د باچا لور د دیو نه ازاده کړه، باچا به ولا نیمه باچایي ورکړي او د خپل لور سره به له واده وکړي او زر ورشه په کلي کې دا ډنډوره پیټاو کړه چې د باچا لور داسې په مصیبت کې ده او د باچا مدد وکړي. تکړه ځوانان په دې کلي کې وګوره. دا وزیر ورمنډه کې باچا ورته ووایي چې زر ځه. په دې کې د باچا پیر راشي. پیر صاحب زما لور جین نیوله او ته ورشه د دې دیو نه څه طریقې سره زما دا لور ازاده کړه. باچا صاحب ته مه پریشانه کېږه، زه به پې دم درود ویم او جین به زما د دم درودو نه وتښتي. ته په ټینشن کې مه راځه. هلکه خیال کوه ډېر خطرناک دی، ګوره ډېر غټ دی، هسې نه چېرته ودې نه خوري، وږی شوی دی. په دې کې پیر کمرې ته راننوځي او پیر دې جین ته ووایي چې هلکه ته څوک یې او د باچا لور دې په خپل قبضه کې اخیستې ده. زما دم درود ته ټینګ شه. شوف ودرېږه که نه، تا خو شپ وکړه چې اوس زم شپ وکړمه، چېرته منډې واخې پیره. یا الله پته نه لګي چې زما د لور به څه حالات دي او دا دیو به زما د لور سره څه کوي. یا الله ته زما د لور مدد وکړې، د دې دیو نه به زما دا لور څنګه خلاصېږي، زما خو په سمجھ کې نه راځي. اچھا سلامت، دا ډېر خطرناک دیو دی، په ده باندې زما اډو یو منتر پې هم اثر ونه کړو او په دې کلي کې اعلان وکړه کېدی شي چې په دې کلي کې د ده د مقابلې څوک ناڅوک ځوان لازمي به وي. ته بېغمه شه، ما خپل منشي ته ویلي زما منشي به کلي ته تللی او هغه به اوس په کلي کې اعلان وکړي، څوک ناڅوک به میلاو شي. واورئ ای د کلي خلکو، د باچا لور یو دیو نیوله، که چا د باچا لور د دیو نه ازاده کړه نو باچا به ورسره د خپل لور واده هم وکړي او نیمه بادشاهي به وله هم په انعام کې ورکړي. که څوک ځوانان وي نو را دې شي د باچا لور دې بچ کړي د دیو نه.
هلکه دا منتري څه ووایي د باچا لور دیو نیوله څه یو خیال دی چاته موږ د باچا لور د دې دیو نه بچ کړو نو باچا خو به راله خپل لور سره واده مو وکړي او نیمه باچایي به مو راکړي هلکه دا دیو دی څه ګپ نه دی چې باچا ته خپله لور نشي ازادولی نو موږ به یې څه ازاده کړو بچیانو دا دیوان ډېر خطرناک دی خیال کوئ چېرته ویو نه خوري بیا به څه کوئ بابا داسې چل دی دا د باچا لور دیو نیوله که چا ترې ازاده کړه باچا به د خپل لور واده د هغې سره وکړي چې پختیر خوشحاله شي چې راشه دیو کار وکړو بل طرف ته په دې کلي کې یو دوه هلکان وي هلکه صدیق خیال له دا شهزادي د دې بلا نه ازاده کړو چېرته باچا به راله شهزادي هم راکړي او ورسره به نیم دولت هم راکړي هغه خبره خو دې ټیک ده خو دا راته ووایه چې شهزادي به څوک اخلي او دولت به څوک اخلي مړه تا خو هسې واده کړی دی سړیه زه به شهزادي واخلم او ته به دولت واخلې یاره خوښه مې ده زما سم دولت خوښ دی زه چې قسمت ازماو خو دا دواړه راشي قسمت ازماولو دپاره باچا صاحب ته ووایي چې باچا صاحب که ستا چېرته خوښه وي نو موږ هم خپل قسمت ازماو او که چېرته شهزادي ترې ازاده کړو نو یاره ورشئ خپل قسمت ازماو کوئ او که زما لور یو ازاده کړه انعام او کرام به درکړم خیال کوئ هلکه ډېر غټ دی او ډېر خطرناک دی چېرته ویو نه خوري دا دواړه کمرې ته چې راننوځېدو چې دا وګوري چې دا خو څه ډېر خطرناک دیو دی دواړه له دغه ځای نه واپس شت وایي چې پرېږده شهزادي چې جان دی نو جیان دی په دې کې دا چې پختیر لالا دې کلي ته راورسي هلکه د باچا محل په کوم ځای کې دی یاره هلکه ته څه که شهزادي پسې بچ کول دی که غرق شوی ډېر غټ دیو دی چېرته په غلطۍ کې هم لاړ نه شي اوبه دې خوري هلکه لالچي د غټ خطرناک دیو دی مړ به دې کړي په دې نه چې پختیر محل ته راشي باچا صاحب که ستا اجازت وي نو زه خپل طاقت ازماوم هلکه ورشه خو خیال کوه ډېر خطرناک دیو دی او ټیم مه ضایع کوه خو څه درته ووایي نو راتخته ګورې ته رالې ما چې تا سره کومه واده کړې وه زه به هغه پوره کومه خو دا راته ووایم چې زه له دې ځای نه ځم او د بل باچا په لور به کښېنم که ته هلته لاړی ژوندی به دې وخورم یاره زه پاګل یم چې هلته کې درځم غرق شوې ده یوه ښځه دې راله کړه که نه بس ما درته ووایې خو را نه شي به دی ته لاړ شي او دی خوشحاله شي چې زه دومره ښایسته شهزادي راته میلاو شوه هغه دی څه شو هغه لاړو ما وزغلو بیا به نه راځي دا ورمنډه کې په پلار پسې علي زما شهزادي زما ګوړیا زما ښایسته لورو زما لورو ته څنګه ښه خو یې که نه هغه دیو خو تا ته څه ونه وی چېرته څه نقصان خو در ونه رسو که نه او ته څنګه ښه زما د زړه ټوکړې زما ارمانه نه پلاره زه ښه یم ټیک ټاک لکه دا خو ډېر ښایسته نر ځوان دی ښه چې دا دیو ده وزغلو دا راته ووایه ځوانه چې دا دیو تا څنګه وزغلو دا خو ډېر خطرناک دیو آخر څنګه دې وزغلو سیبا د ده نه ما یو شرط ګټلی دی دیو ته ما ویې کو شرط ترې رانه وګټو خو ته ما وخوره که ما وګټو زه به ستا د سر چمړه اخلم او له دې نه موږ ډولونه جوړو نو دا ډېره اوږده کهاني ده دا به زه خپل د ګرانو کتونکو ته په بل پارټ کې پیش کومه خو سیبا ته دا خبرې پرېږده د واده وکړه هلکه منتري ورشه د واده مطابق د دې هلک ته د شهزادي سره واده دی او په کلي کې ډنډورې پیټاو کړه بل طرف ته دا دیو راشي د بل باچا محل ته د هغه لور هم په خپل قبضه کې واخلي چې زه دا خو ښایسته جنۍ د دې سره په واده وکړم دا شهزادي چغه وایي په پلار یې اواز ولګېد دا پلار چې راشي چې زما د لور ولې چغه وواله چې دی څنګه د کمرې ته راشي چې وګوري مخامخ ورته خطرناک هلکه دوسته ته څوک یې او ته زما محل ته څنګه راغلی تا ته پته شته چې ته چا محل ته رالې زه یو دیو یم او زه ستا لور سره به واده کوم او بل زه ډېر زیات وږی شوی یم ودرېږه چې ته وخورم چېرته لاړې هلکه غټې غټې دیوې باچا را وتښتي منتري ورشه په کلي کې اعلان وکړه د باچا لور دیو نیوله که چا د باچا لور د دې دیو نه ازاده کړه باچا به ورسره د خپل د لور واده مو کړي او نیمه باچایي به وله هم ورکړي باچا صاحب ګستاخي ماف خو د پورې کلي د ملک باچا لور چې وه هغه هم یو دیو نیولې وه او د هغه زوم چې دی هغه ډېر نر و یو 3 ورځې مخکې هغه د دې دیو نه خلاصه کړ و که ستا اجازت وي چې زه په هغه پسې لاړ شم ورشه منتري ټیم به نه وخته کو زر ورشه هغه زما ملګری هم دی باچا صاحب دا دی لاړم زر کو منتري شاه لور مې په خطره کې ده منتري په منډو د هغه ملک باچا پسې لاړ شي چې کم دغه دیو پهله هم ځغلولی وي دی رده محل ته راشي باچا صاحب ګستاخي ماف خو زه یو ضروري خبرې پسې راغلی یم زموږ د ملک باچا لور یو دیو نیولې ده او ستا دا زوم ډېر بهادر دی که ستا اجازت وي دی زموږ سره ولېږه چې دیو وځغلی دا دیو ستاسو ملک ته راغی 3 ورځې مخکې د زما لور نیول وه خو ته مه پریشانه کېږه ته خپل باچا ته زما سلام به م ورکړې او زما دا زوم ډېر
تکړه دی دی به تا سره لازمي ځي لکه چپختیر لالا ورشه د سړي سره او د مدد وکړه د شهزادي آزاده کړه مهاراج ته بېغمه شه دې پیله به دی نه پاتې کېږي هلکه دې پیله دنه د ژوندی پاتې نه شي دا دیو پرې نه دی چپختیر لالا د ځان سره سوچ کوي چې په څه مصیبت کې پسا شوم دیو راته ویلو کو ته رالی زه به تا ژوندی وخورم اوس خو ما ته ښکاري چې دی به ما خوري اوس تښتېدی هم نشم که تښتم باچا مې وژني او که نه بدنامېږم ډېر زیات دی په دې دیو پسې بیا راشي دیو ډېر غوسه شي هلکه تا ته ما ویلې نه و چې دوباره به نه راځې ژوندی به دې وخورم ته بیا ولې رالی ته نه سړي بچیا په خبره یو ځل زما نه یې پوهې سر یا ښځه د کوی نه راوتې ده او ښځه راله مړه کړه او ستا تپوس یې کوو چې دی څه شو زه دې دلته کې راوتښتېدم هله داسې وی ښځه د کوی نه راوتې ده هلکه ته یې صرف دومره ونیسه چې زه د 2 غرونو نه واوړم که بیا ته راپرېږدې نو راپرېږده او زما توبه ده زه بیا دوباره دې ملک ته نه راځم هلکه چېرته لاړې ما ورته چېرته یوازې پرېږدې غرق شویه هلکه ودرېږه چېرته لاړې زه شکر دی چې دی لاړو نو شهزادي پاسه دی وتښتېد راځه چې موږ هم تښتو شهزادي په منډه منډه د خپل پلار کمرې ته راشي پلار چې ویني پلار هم ډېر خوشحاله شي لره دا څه بلا وه بل لورې داسې خطرناکه بلا وه خو زوم مې څه شو هغه دی را روان دی راغه دا دی دا خو زبردست ځوان دی د دې ځوان د وجې ته بچ وې که نه دا خو به ته خوړل وې او سیبا دا به ما مخکې دا دی اوس غولولی چې ستا غونته ځوان ته سلوټ کومه